له خیبر څخه تازه معلومات تاسو ته درکوو. هغه دا چې په خیبر کې شدیده جګړه د منظور پښتون د کارکنانو او د پاکستاني پوځ تر مابین روانه ده. په خیبر کې د منظور پښتون ډیر کارکنان زخمیان شوي دي او ډیر هم د شهادت جام ته رسیدلي دي. په خیبر کې د پښتون قومي جرګې پر تالار کې د حکومت لخوا یو داسې حالت یو داسې ناورین رامنځته شوی ده چې په دغه کې بې انتها زیات خلک زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت ټوله توجه و منظور پښتون و جرګې ته ورکړې ده او کوشش کوي چې د منظور پښتون جرګه په یو قسم باندې ناکامه کړي. خو له هغه ځای څخه اوس سرچینې زیاتوي چې له هغه ځای څخه د پاکستان پوځ او پولیس تښتېدلي دي. هغه ولکه ټوله د منظور پښتون د کارکنانو په لاس کې ده چې اوس حالات ډیر نارمل دي. تر دې مخکې د غرمې په حالت کې پر دې ځای باندې سخته جګړه د منظور پښتون او د پاکستاني پولیسو د خیبر پښتونخوا د حکومت تر مابین روانه وه چې اوس سرچینې زیاتوي چې د ماسپښین د لمانځه پر وخت باندې دا پای ته رسېدلې ده. هغه علاقه اوس د منظور پښتون د کارکنانو تر ولکې لاندې ده. د پاکستان هغه پولیس فورس له هغه ځای څخه تللی ده.